په دې مسله ځان پوهه کوي. بعضې ښځې داسې کار کوي، بعضې ښځې د خپله بیماري بنده کړي ایسته، نو په دې کې انتهایي نقصان دې ته وررسېږي. ټیک شوه، ځکه دا الله جل شانه یو نظام جوړ کړی دی، او که په دې کې ما او تاسو تبدیلي راولو، تغیر پکې راولو، نو مونږ خو د الله جل شانه په کارونو باندې نه پوهېږو، نو مونږ ته بیا په دغې باندې نقصان رارسېږي. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تاسو د دغه بیمارۍ په حالت کې د ښځو ته مه ورنږدې کېږئ. نو دا انتهایي د نقصان خبره ده. یو خو شرعي هم دا غلط کار دی، شریعت هم دې ته غلط کار ویلی دی. دویم دا چې په دې کې زمونږ دپاره طبي ډېر زیات نقصانات دي. د انسان بدن ته په دې کې ډېر زیات نقصانات وررسېږي، ناشنا بیمارۍ پیدا کېږي د انسان په وجود کې. لکه سړي ته وړه بیماري دا لګي چې د ده په جسم کې سوزش پیدا کېږي، د ده دا جسم به بیا سوځي، او خاص کر هغه آلات چې په کومو سره دغه کوروالی کېږي، نو په هغې کې بیا دغه سوزش د بیماري ولګېږي. څه باندې پوهېږي؟ نو دغه انتهایي نقصاني بیماري ده، او ښځې ته دا نقصان وررسېږي چې که ښځې سره چېرته د دغه بیمارۍ په حالت کې جما وکړلی شي، د هغې سره کوروالی وکړلی شي، نو هغې ته دا بیماري لګي چې د دې دا کم رحم دی چې په هغې کې الله جل شانه د بچو دا سلسله برقرار ساتل، په هغې کې بچي پیدا کېږي، دغه بچی به کې بیا راغټېږي، 9 میاشتې په دغه کې پروت وي. نو دغه ښځې دغه رحم خرابېږي، دغې ته نقصان وررسېږي، دغه زخم کېږي، او په دغې کې بیا چې کله په رحم کې ماده لاړه شي هغې ته، نو دغې نه چې کوم ماشوم پیدا کېږي، نو دا ماشوم به بیا کمزوری، انتهایي به کمزوری. دا ماشوم دا وجود چې کوم دی دا بیا وچېږي، دې ته په وافر مقدار باندې هغه اوبه او هغه نمي نه وررسېږي. ټیک شوله؟ نو دغه انتهایي یو خو دا چې دنیاوي لحاظ سره هم موږ ته نقصان رارسوي، او بله دا چې اخروي لحاظ سره هم دا ډېر غټ نقصان دی. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو د یهودیانو په شان ته کارونه هم مه کوئ چې یاره ښځې مکمل د کور نه چوټي کوي د دې بیمارۍ په حالت کې، او تاسو د عیسایانو د مشرکانو په شان ته کارونه هم مه کوئ چې د هغو سره دغه بیمارۍ په حالت کې تاسو کوروالی موروالی شروع کوئ. نو دا د نقصان خبره ده. دویمه دا ده چې یاره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي، او بلکې دا د شریعت حکم دی، د دین مسله ده، که چېرته یو سړي خو دی مکې داسې کار وکړو او د دغه بیمارۍ په حالت کې دی د ښځې سره میلاو شو، نو فقهای کرامو بیا مسله ذکر کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه غالبا هغه نه یو ورځ یو صحابي تپوس وکړو چې که چېرته څوک دغه کار وکړي د دې بیمارۍ په حالت کې، نو دې سړي له څه کول پکار دی چې دی بیا په څه معنی د دغې کفاره ادا کړي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا سړی به 1 دینار صدقه کوي یا به 1.5 دینار صدقه کوي، او 1 دینار او 1.5 دینار د سونې و. ټیک شوله که نه؟ تقریبا 4.375 ګرام څه داسې راځي، تقریبا څه کمې بیشې رانه کېږي، نو پته راته نشته صحیح، بیا دا زرګرانو ته دې صحیح معلومات دي چې لکه دا دینار څونه دی. نو بهرحال یا به د دغې پوره قیمت ورکوي او یا به د 1.5 دینار قیمت ورکوي. نو زما خو ستا د وس کار نه دی. ټیک شوله که نه؟ ځکه سونه خو ډېره زیاته ګرانه ده وس. نو د دغه غلط کار نه ځان انتهایي ساتل دا ضروري دي، ځکه د قرآن مجید په صراحت سره په دې باندې نکیر کړی دی، او پیغمبر علیه صلات وسلام ښه ګڼ شمېر احادیث هم د دې خبرې متعلق موجود دي چې تاسو د دغه څیز نه ځان وساتئ، دغه مسلې نه ځان وساتئ. بله مسله دا ده چې د ښځو ته دا بیماري ولې راځي، په دې مسلو ځان پوهه کوئ ښه، او سرونه مخکته کوئ، مسلو باندې ځان پوهه کوئ. د ښځو ته دا بیماري ولې راځي، نو دا د الله جل شانه نظام دی. صحیح شوله که نه؟ د سړي دا وجود الله جل شانه یو شان پیدا کړی دی، او د ښځې دا بل شان پیدا کړی دی. د ښځې د وجود ځان له ضروریات دي، او د سړي د وجود ځان له ضروریات دي. دا د ښځې د وجود یو ضرورت دی او د هغې یو حصه ده چې الله جل شانه د ښځې دا وجود داسې پیدا کړی چې کله دا بالغه شي، نو پس د هغې بیا په میاشت کې یو ځل دې ته دا بیماري راځي. ټیک شوله که نه؟ بیا چې کله ښځه بوډۍ شي، بوډۍ ډېره زیاته کمزورې شي، نو دا بیماري هغې ته بیا نه راځي، د کمزورتیا د وجې نه یا د بوډاوالي د وجې نه. دغه ښځې ته آیسه ویلی کېږي، یعنې مطلب دا دی چې دا د حیض نه مایوسه شي، د دغه بیمارۍ نه دا مایوسه شي. نو بهرحال د بلوغت نه پس دغه بیمارۍ راځي. بیا چې کله د دغه ښځې واده وشي، نو د واده نه پس چې کله د دې حمل ټهراو شي، ټیک شوله که نه؟ رحم ته نطفه لاړه شي، نو د دغې نه پس دا بیماري بیا بنده شي تر 9 میاشتو پورې. ټیک شوله که نه؟ تقریبا دغه 9 میاشتې مودی د دغې پورې دا بیماري بنده شي. نو دا ولې بندېږي؟ دا د دې دپاره بندېږي چې دا کومه وینه بهر ته راتلله، نو دا وینه وس الله جل شانو د دغه ماشوم دپاره خوراک جوړ. زمونږ او ستاسو خوراک په ماشوموالي کې وینه وه چې مونږ او تاسو د مور په خېټه کې پراته وو، نو مونږ دغه څښا وینې خوړې، څه باندې پوهېږي. او نن سبا کې زموږ کارونه وګورئ، نو هغې ته هغې نه د خدای مه خبروه. مونږ دا دونه ټوپونه موپونه وو که نه، هلکه زما حیثیت څه دی،
زما خو دونه حیثیت نشته دی، ما خو ډېر زیات په ضلالت کې ژوند تېر کړی دی 9 میاشتې. په څه باندې پوهېږي؟ پس د هغې نه مخکې یا د هغې نه پس د هغې نه مخکې ما څونه په ضلالت کې ژوند تېر کړی، د خاورې نه راچوت شوی یم، د خوراکونو نه او د سبزیانو نه راچوت شوی یم. په دې مې د یو ځل ښه تفصیلي قصه مې څه کړې وه. بهرحال نو دغه چې کله بیا رحیم ته ماده لاړه شي، نو دغه وینه بنده شوله. اوس دغه وینه د دې ماشوم خوراک شو. الله جل شانه یو داسې نظام جوړ کړی دی چې دغه ماشوم لا د مور په رحم کې خوراک الله جل شانه ورکوي او دغه وینه ماشوم خوري. ټیک شوله؟ او که تاسو خیال کړئ نو دغه بیماری بنده شي، دې وجې نه بندېږي چې یاره ماشوم ته خوراک میلاویږي. که دغه بیا هم شروع وي راځي په میاشت کې، نو ماشوم ته به خوراک نه میلاویږي. د دې نه به دا معلومیږي چې دا ماشوم کله وشو دا به ډېر زیات کمزوری، دا ماشوم به بیا پاتې کېږي نه، ځکه د مور په خېټه کې خوراک نه دی کړی، هغه وینه خو نه وه بنده شوې، هغه به را روانه وه، په میاشت کې یو بیماري راتلله، نو دغه ماشوم بیا ډېر زیات کمزوری. بیا چې کله دغه ماشوم پیدا شو، نو الله جل شانه بیا د دغې د خوراک یو بل انتظام وکړو چې د مور پی به څکل، او دا پی تاسو ته پته ده د څه نه جوړېږي؟ دا پی هم د دغه وینې نه جوړېږي. دا کومه وینه چې په رحم کې پرته وه او ماشوم به هلته د خوراک په دغه باندې هغه به د هغې نه خوراک کوو، نو د دغه وینې نه الله جل شانه دا پی جوړوي، او دا بیا چې ماشوم کله پیدا شي نو تقریبا 2 کاله پورې مور دغه ماشوم له دا پی ورکوي، دا د دغه وینې نه جوړېږي. نو به هر حال د ماشوم تقریبا د 2 کالو پورې او یو تقریبا 9 میاشتې هغه شوې، نو کم 3 کاله دا د ماشوم خوراک دی او دغه وینه ده. نو دا داسې پالتو هم نه ده. ټیک شوله که نه؟ که دا وینه بنده شو، دا بیماري ښځې ته نه راځي، نو دا به دې ښځې ته بیا څه نقصان وي، دې ته بیا څه مسله طبي مسله به یې وته. ټیک شوله؟ که چېرته دغه ماهواري بیماري په ټایم باندې نه راته ده، نو دا ښځه به بیا کمزوري بیماره وي. نو په دې مسله ځان پوهه کوي. بعضې ښځې داسې کار کوي، بعضې ښځې د خپله بیماري بنده کړي ایسته، نو په دې کې انتهایي نقصان دې ته وررسېږي. ټیک شوه؟ ځکه دا الله جل شانه یو نظام جوړ کړی دی، او که په دې کې ما او تاسو تبدیلي راولو، تغیر پکې راولو، نو مونږ خو د الله جل شانه په کارونو باندې نه پوهېږو، نو مونږ ته بیا په دغې باندې نقصان رارسېږي.